ټوپۍ د هر چا سره خوند کړي او زمونږ د تورګل سره بېشانه خوند کوي نه. ملګرو تورګل څوک دی او تورګل په سوشل میډیا چې کوم په تیزۍ سره روان دی هغه به ستاسو وړاندې وي. نن در سره ذکر کوو تورګل باره کې. که تاسو وګورئ تورګل ډېر زیات په تیزۍ سره کم غلاګانې شوي وي څه شوي وي هغې حقیقت مخې ته راوړي. تورګل چې کوم دی پیله تاسو دا پیج به کتی شئ دا پیج جوړ کړی شوی د تورګل په نوم باندې چې په لږ ساعت کې تورګل 40K فالوور هغه پیدا کړه. تورګل کوم پوسټونه کړي دي د چا په حق باندې کړي دي هغه هم زه تاسو سره شریک کوم. تور دی خو سم مور دی تورګل زمونږ ورور دی. تورګل یو پوسټ کړی دی په هغې کې تاسو کتی شئ ډاکټر جاوید د میاکلي په DHQ هسپتال الپورۍ کې خپل 10 کسان کلاسپور برتي کړي دي چې پکې 4 کسان د هغه د کور هم شامل دي. وله په شانګله کې نور غریبانه نه وو حساب به کېږي. تورګل ډېر صحیح پوسټ کړی دی چې د یو کور نه 4 کسان هغه ته په یو کار کې برتي کې د دې حساب وی پکار دی. تورګل مخکې څه وی ټوپۍ د هر چا سره خوند کی خو د تورګل سره بېشانه خوند کوي نه. مختلف قسمه پوسټونه کړی شوي دي او زه به تاسو ته دا ویم کوم ټارګټ چې دی هغه د سیاست یو ګوند دی چې هغه ټارګټ کړی دی په هغې پسې دا پوسټونه کوي. بل پوسټ کې لیکلي دي د افضل ګجر په نوم چې څومره ترانسپورټ ګاډي دي کوچونه کوسټرې دي د محمود خان د روریانو دي افضل ګجر صرف د اغوا چمچه ده احتساب به کېږي. یعنی مختلف قسمه کم کارونه چې دي هغه پکې ټارګټ کړي دي. په کار هم دا دي چې د تورګل په وینا چې حساب دی هر سړی ورکي چې څه شوي دي او څه کېږي. را روان کب الیکشن چې دی وایي په هغې کې به مونږ حصه نه اخلو. تورګل وایي چې پیله د حساب وکړی شي بیا به مونږ په الیکشنو کې حصه واخلو. نو زمونږ هم دا یو خواست دی حکومت ته چې پیله احتساب نو بیا الیکشن. ډیره مننه ویډیو کتلو را سره. انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.